او دا خبره وره خلک به د پورې خان دي خلک به پس ډرامې کوي خو دغه خلک سو وخت پس په بیا وی دا زما د ترور زوی دی څوک وی دا زما کزن دی څوک وی دا زما رشته توت بری تورې خطرې وي چې کامیاب شي وی دا زما فرست کزن دی دا زما سیکنډ کزن دی او نور به پیژنې او ایجنې به نه خو چې کله کامیاب شي او کامیابیږي به الله چې د خلکو خبرې واوري د خلکو ډرامې برداشت کې د خلکو مصیبتونه برداشت کې نو الله به کېږي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دویمه طریقه دا ده چې بعضې خلک داسې کوي چې ګول ځان له سیټ کې او خپل د ریسورسز مطابق خپل یو کار شروع کې او یو ماډل جوړ کې او چې کله تاسو اچیومنٹ وکې نو بیا خلکو ته وښایې چې زما دا ګولو دا ویژنو او دا ما جوړ کو او راشي اوس ما سپورټ کې. د دې یو بل اگزامپل دی زمونږ یو ملګری هغه د یتیمانانو په ایجوکیشن باندې کار کو نو چا نه سپورټ کو نو هغه داسې وکړو چې په خپله به د څو ملګرو سل روپۍ به جمع کولې هغه 100 روپۍ یا 2-3 کاله جمع کړلې او یو وړوکې غوندې سکول یې جوړ کړ د آرفنز دپاره او هغې کې به آرفنز ته ایجوکیشن ورکولو. نو بیا د هغې نه وروستو یو څو کاله وروستو خلک راغوستل چې زما دا آیډیا 3 کاله مخکې وه چې زه به د آرفنز سپورټ کوم او اوس چې کوم دی ما 3 کاله پیسې جمع کړې دا سکول مې شروع کړ راشي اوس ما سپورټ کړی نو هغه بیا ملګري راله او خلکو یقین هم راغی چې ماشاءالله دې آرفنز ایجوکیټ کوي نو نن سبا هغه 60 آرفنز فری آف کاسټ ایجوکیشن ورکوي د مشل سکول په نوم باندې یادېږي او هلته چې کوم دی نو ایچ اینډ ایوریثینګ فری هغه ورکوي او د نان آرفنز نه فیس اخلي او هغه پروجیکټ د هغه ټیک ټاک روان دی نه ورته حکومت پیسه ورکوي نه ورته نور خلک ورکوي هم هغه ملګري یاران دوستان ورته ورکوي خو ریزن څه و اولې آیډیا وه 3 کاله په کار وکړو هغې نه وروسته یو ماډل جوړ کړو ماډل یې خلکو ته پیش کړو د خلکو په اعتماد جوړ شو اوس یې خلک سپورټ کوي. نو دویمه طریقه کار دغه دی د خپل ځان نه به شروع کوئ او که د ځان نه شروع نه کوئ او د خلکو په تم یې نو قوم د سبا په تمه ناست خو سبا نه راځي کوم وخت چې تیر شي ملګرو هغه بیا نه راځي دا وخت به هم تیر شي دا ځوانیانې به هم تیر شي دا ریسورسز به هم تیر شي بیا به سبا مونږ ارمان کوو او سبا بیا هیڅ نه وي تاسو خو اوس ماشاءالله ینګ یې دا مخکې چې کوم ناست دی دا مونږ چې زمونږ خو بچي دي دونه غټ غټ بچي دي زمونږ دا سکول فیس دی دا کالج فیس دی دا بیماري ده دا پلانې دی بیا ویژن او ګول سیټینګ ته څوک نه اوسګارېږي دا وخت دی ګولز هم ځان له سیټ کولی شي ویژنز هم ځان له سیټ کولی شي او پرپز هم ځان له سیټ کولی شي او لایف هم سکسسفل تېرولی شي خو کله هم په پریکټیکل لایف کې تاسو قدم کېښودو نو بیا به څوک به هم یو اړخ ته دي کي او څوک به هم بل اړخ ته دي کي ویژن به هم ایري ګول سیټینګ به هم دنه ایري. او دریمه طریقه دا ده د خلکو د سپورټ حاصلولو دپاره دریمه طریقه چې تاسو کله هم ګول ځان له سیټ کړئ نو د خپل د زړه ملګري وګورئ چې په چا باندې ستاسو اعتماد دی او هغې سره یې شیر کړئ چې دا زما ګول دی او دا زه حاصلول غواړم ستاسو څه خیال دی نو څه به پورې وخاندي خو یو کس نیم به داسې پیدا شي هغه به وایي چې اوکې زه د سره یم نو یو ملګري 2 ملګري 3 ملګري بیا په مزه مزه به ستاسو ګول سیټ شي. انډس هاسپټل تاسو انډس هاسپټل ډاکټر عبدالباری خان صاحب دا په کراچۍ کې نوم په دې آیډیا باندې کار کړی دی. ډاکټر عبدالباری خان صاحب وی چې زه داسې اسپتال جوړول غواړم چې هغه فری آف کاسټ خلکو ته علاج ورکوي نو خلکو پورې خاندل چې ګورنمنټ فری آف کاسټ نشي ورکولی ته به څنګه ورکوې دا صحت کارډ خو اوس شروع شوې که نه مخکې خو دا څیزونه نه وو نو خلکو پورې خاندل نو هغه خپل څو ملګرو سره شیر کړله او هغه ملګري بزنسمینانو هغې وی ټیک ته شروع کوو نو په 2007 کې 5 کې آیډیا وه په 2007 کې په کورنګي کې ورته یو بل کس و هغې ورته تیار زوړ هسپتال و هغه ورته حواله کړ هغه هسپتال یې حواله کړ نو 2007 نه هغه شروع وکړله او اوس هغه هسپتال په لاهور کې موجود دی انډس هاسپټل په سند کې شته دی په حیدرآباد کې شته دی په کورنګي کې شته دی او فری آف کاسټ ټریټمنټ ورکوي زکات صدقات هم پکې لیکي او بل بیوټ دی پیپرلیس هاسپټل دی تاسو لاړې او پی ډي وشوله او تاسو الیجیبل یې ستاسو سکرینینګ به وشي ستاسو ټریټمنټ به هم کېږي ستاسو به ایډمیټ هم شي ستاسو به اپریشن هم وشي ستاسو به ډسچارج هم وشي او تاسو مخلک پیسې وانخلي هم په دې آیډیا باندې کار کړی چې خپل ګولز یې سیټ کړي دي
خپل ملګرو سره شیر کړ او هغه کې چې کوم د ملګری راوچت شو او هغه چې کوم دغه انډس هاسپټل جوړ کړ او اوس پیپرلیس هاسپټل دی او فری اف کاسټ سرویسز ورکوي. نو دغه طریقې دي د ګول سیټینګ که چېرې تاسو په دې طریقه باندې خپل ګول سیټ کړئ نو هغه ورځ لرې نه ده په دې دنیا به هم کامیاب یو او په هغه دنیا به هم کامیاب یو. او دا خبره وره خلک به د پورې خاندي، خلک به پسې ډرامې کوي، خو همدغه خلک څو وخت پس په بیا وی دا زما د ترور زوی دی، څوک وی دا زما کزن دی، څوک به وی دا زما رشته ته به تورې ختلی وي چې کامیاب شي وی دا زما فرست کزن دی، دا زما سیکنډ کزن دی او نور به پیژنې او ایجنې به نه. خو چې کله کامیاب شي او کامیابیږي به الله چې د خلکو خبرې واوري، د خلکو ډرامې برداشت کې، د خلکو مصیبتونه برداشت کې، نو الله به کېږي. د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.